رب العالمین فرمایي چې دغه قرآن حکیم چې په عربي ژبه کې تاسو ته ما نازل که د دغې قرآن په ذریعه د تاسو ته یو ډېره خشته او مزیداره واقعه ذکر کو او نبی علیہ السلام ته الله فرمایي چې مخکې د دې واقعې ذکر تا ته نه دی شوي او د دې نه تا ته هېڅ قسمه اطلاع نه وه موږ دې پې خبره وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې و مدینې منورې ته لا هجرت نو کړی او یهودیان په مدینه منوره کې اوسېدل نو مشرکانو د یهودو نه تپوس وکړو چې داسې څه سوال راته وښایې چې مونږ یې په دې پیغمبر باندې وکړو په نبي علیه السلام او دې پې چپ کړو هغې ورته ووایي چې تاسو د دې هلک نه چې د پیغمبرۍ دعوی کړې ده د یوسف علیه السلام د واقعې تپوس وکړئ دا معلومات ته وکړئ او دا تپوس ته وکړئ چې یوسف علیه السلام دی خو په شام کې اوسېده بني اسرائیل د دې اولاد دی نو دوی مصر ته څنګه منتقل شو بني اسرائیل چې کم یهودیان ځان ته بني اسرائیل دی او دغه قوم دی نو یوسف علیه السلام او دغه پلار خو شام کې اوسېدل دي مصر ته څنګه رالل د دې تپوس ته وکړو د یوسف علیه السلام پوره تپوس ته وکړې د هغه واقعات چې هغه درته بیان کړي نو که دا واقعه بیان کړي به رښتونې پیغمبري که دی بیان نه کړي به دروغجنې بیا او دا تپوس یې ځکه وکړو چې د یوسف علیه السلام واقعه د مکې په عربو کې مشهوره نه وه چاته هم دا واقعه په مکه کې نه و معلوم او یهودیان او عیسایان هم په مکه مکرمه کې نو چې پیغمبر علیه السلام یې تپوس وکړي نه د مکې خلکو ته دا قصه معلومه وه نو ځکه یهودیانو د مکې مشرکانو ته ووایي چې له دې تپوس ته وکړئ دی رالل او نبي علیه السلام ته کېناستل ورته خو پته وه چې دا قصه مونږ ته نه ده معلومه ده ته هم نه ده معلومه یهود او عیسایي نشته چې د هغه نه معلومات وشي نو دی نبي علیه السلام به دا واقعه مونږ ته بیان نه کړي شي دی به چپ پاتې شي وی چې مونږ ته د یوسف علیه السلام قصه وکړه او په دې هم پوه کا چې بني اسرائیل چې کوم د یوسف علیه السلام او د یعقوب علیه په حقیقت کې د یعقوب علیه السلام اولاد دی د اسحاق علیه السلام نو په دې باندې مونږ پوه کا چې دا بني اسرائیل خو مصر کې شام کې مصر ته څنګه رالل پیغمبر علیه السلام جبریل علیه السلام ته رجوع کړه او حضرت جبریل علیه السلام د رب العالمین نه په قرآن حکیم کې پوره یو صورت راوړه چې هغې ته صورت یوسف وایي او هغه واقعه مکمل اول نه آخره پورې د مکې مشرکانو ته بیان کړه اگر که هغې ایمان راونهړه خو دا د نبي علیه السلام د نبوت او د پیغمبرۍ غټ دلیل شو ځکه دا واقعه چې نبي علیه السلام پوره بیانوي د کوم ځای نه بیان کړه نه خو دغلته کې څوک یهودي عیسایي شته چې د هغې نه زده کړي نه عربو کې دا واقعه چاته معلومه وه پته لګي چې دا د رب العالمین وینا ده او الله فرمایي نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله من الغافلين ای پیغمبره تا ته هېڅ علم نو تا ته د دې واقعې پته نه وه د قرآن حکیم د وحي په ذریعه هم تا ته دا یو خشته مزیدار او اعلی قسم درته بیان کړه چې ته دا خلکو ته ووایې او دا ستا د نبوت او د پیغمبرۍ یو مضبوط دلیل شي رب العالمین په دې صورت کې د یوسف علیه السلام څلېرویشت کرته ذکر کړی دی او د یوسف علیه السلام واقعه پوره په دې صورت کې ذکر ده په بل صورت کې د یوسف علیه السلام قسم نه ده ذکر یوسف علیه السلام څوک و ډېر عبرتونه دي پکې ځکه دا واقعه تاسو ته بیانو د مسلمان دپاره او د انسان دپاره او خصوصا د نبی علیه السلام د امت دپاره په دې کې ډېرې د الله تعالی د قدرت او زمونږ د عبرت نښې دي چې هغه راته یو یو زه ورسره بیانوم
یوسف علیه السلام چې و د هغه د پلار نوم یعقوب علیه السلام، دیم پیغمبر او پلار هم پیغمبر. د یعقوب علیه السلام د پلار نوم اسحاق علیه السلام، او د اسحاق علیه السلام د پلار نوم ابراهیم علیه السلام. نو یوسف علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د نوسي زوی شو، څه ته چې زموږ پښتانه کړوسې وایي. په خپله پیغمبر، پلار پیغمبر، نیکې پیغمبر، د نیکه پلار پیغمبر. او یو ځل د پیغمبر علیه السلام نه تپوس کیږي چې بهترین او کریم او عزتمند انسان څوک دی؟ نو پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي الکریم ابن الکریم، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن ابراهیم ابن اسحاق ابن ابراهیم. عزتمند چې پلار یې عزتمند دي، نیکیم عزتمند دي، او د نیکه پلار یې عزتمند دي. هغه څوک دی؟ یوسف دی. یوسف ابن یعقوبه، یوسف د یعقوب علیه السلام زوی، یعقوب د اسحاق علیه السلام زوی، او اسحاق د ابراهیم علیه السلام زوی. دا زوی د هغه پلار، د هغه نیکه، د هغه د نیکه پلار، د دې نه عزتمن خاندان د آدم علیه السلام په بچو کې بل څوک نه دی تېر شوی. یعقوب علیه السلام اوسېده کوم ځای؟ په فلسطین کې، موجوده چې څه فلسطین ورته وایي، د بیت المقدس په خوا کې، او دا د شام علاقه وه. د یعقوب علیه السلام 12 زامنو. یوسف علیه السلام د دې یو بل ورور بنیامین، دا خپل منځ کې سکرونو، پلار یې یو مور یې یوه، او دا باقي 10 رونه چې د دوی کوم دا د دې میرني رونه و، پلار یې شریک و او میندې جدا وې. رب العالمین یوسف علیه السلام له داسې صفتونه ورکړي او ناشنا حسن الله ورکړی چې د پلار ورسره غیر اختیاري محبت او مینه وه. د یعقوب علیه السلام د پلار ټولو بچو سره مینه، لیکن بعضې بچې قدرتي طور غیر اختیاري طور پلار ته نسبتا ګراني د نورو بچو په نسبت. نو کم محبت چې د اختیار نه باري د زړه مینه په هغې رب العالمین نیول نه کوي. نو یعقوب علیه السلام ته خو پته و، اخلاق ورته معلوم و د یوسف علیه السلام، او دا یعقوب علیه السلام خو پیغمبر هم هغه ته دا هم پته وه چې د ما دا نوسی، دا ما دا زوی یوسف، ده کې هغه نښې دي، صفتونه لري چې دنه به رب العالمین یو لوی سړی جوړوي، پیغمبر به ته الله جوړوي. په دې وجه ورسره مینه نور هم زیاته وه. او په کشرانو زامنو کې دا کشر زوی بل مور هم وفات شوې وه. د یوسف علیه السلام خپله مور او د بنیامین خپله مور وفات وه، او بیا د دوی ترور د مور خور هغه یعقوب علیه السلام په نکاح غشتې وه. نو چې کم بچې د هغه مور مړی نسبتا چې ښه پلاري، نو هغه بچې ورته داسې بېکس او بېڅوکه ښکاري، نو د پلار په زړه کې د هغه مینه محبت نور هم زیات وي. نو سې خپل شرافت او اخلاق او خوبصورتي یې وه، او پکې د پیغمبرۍ هغه نښې نښانې آثار و، سې مور هم مړه وه. نو په دې نسبت د یعقوب علیه السلام د نورو بچو په نسبت د یوسف علیه السلام سره مینه زیاته وه. یو ځل یوسف علیه السلام راغی او د پلار ته بابا ما بیګا خوب ولید، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. د شپې مې خوب ولید 11 ستوري او نور او سپومې، دا ما ته په سجده پرېوته. چې پلار ته خوب بیان که، پلار خو پیغمبر و، اپوی شو. ورته وی بچې پام کوه، ګورې دا خوب چاته بیان نه کړي. یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. بچې ګورې پام کوه چې دا خوب د دې رونو ته بیان نه کړي، ځکه هغه ته پته وه چې زما د نورو زامنو د یوسف علیه السلام سره حسد دی او بغض دی، او په دې وجه ورسره بغض و چې د پلار د سره مینه ولې زیاته ده، مونږ سره کمه او د سره زیاته ده. پلار ورسره محبت ولې کوي، د ده ولې زیات خیال ساتي. نو بچې هسې په زړه کې در سره بغض دی، حسد دی، او که دا خوب دی ورته بیان که، نو ګورې هغه بغض او حسد یې نور هم زیاتېږي. هسې نه، شیطان به یې درته ولمسوي دارونه، او تا ته سازش جوړ نه کړي، سکیم درته جوړ نه کړي او ضرر درته ونه رسوي. اب پوه شو چې دا 11 ستوري خو دا 11 رونه دي.
او نور او سپومې د یوسف علیه السلام دا مور او پلار دی لکه ترور یې په نکاح اخیستې وه پلار نو بس میره مور هم مور نو نو دا مور او پلار دا نور او سپومې او 11 ستوري دا دارونه دي دا ټول به ستا د تعظیم او ستا د عزت طرف ته ټیټېږي او ستا عزت به کوي دا به ټول ستا تابع کېږي په آخر وخت کې نو بچې ګورې که دا خوب دې دې وروڼو ته ووایي وروڼو ته دا پته ولګېده چې موږ به آخر وخت کې د یوسف تابع کېږو نو اسین در سره بغض او حسد دی څه سکیم او سازش به درته جوړ لیکن دا خوب په یو طریقه د یوسف علیه السلام وروڼو ته ورسېد چې هغې ته ورسېد هغې خپل منځ کې سره راغونډ شو 10 وروڼه یو خو د خپل سکه دی نه زیاتي چې کوم 10 وروڼو هغه راغونډ شو او په خپل منځ کې میټینګ او مشوره شروع کړه یاره د یوسف سره دی خو زمونږ رور دی پلار مینه ډېره کوي زمونږ په نسبت یې خیال ډېر ساتي او ډېر محبت ورسره کوي ډېر یې ځان ته رانږدې کوي دا خو زمونږ دا پلار ښه نه کوي او دا فطري خبره ده چې د 2 یا 3 زامنې د انسان او پلار یو سره مینه کوي د دې نورو بچو بیا پلار ته غوسه کېږي مور ته غوسه کېږي چې ښه ادیم زوی دی او موږ دیم زامن یو د هغه ډېر خیال ساتي زمونږ خیال نه ساتي نو پلار ته یې غوسه کېږي او هغه رور ته هم غوسه کېږي دا یو انسان کې فطرتن یو څیز پروت دی دا د انسان د فطرت تقاضا ده نو هغه 10 وروڼه یې غوسه و چې ښه موږ خو لا مخکې نه ورته غوسه و چې پلار ورسره مینه کوي محبت ورسره کوي ځان ته یې ډېر رانږدې کوي او دا خو لا سبا به دې لوی سړی به د ده نه جوړېږي او موږ به ده ته سجدې کوو موږ به ده ته ټیټېږو د ده سلامونه به کوو دا موږ نشو زغملی ښه څه به کوو یو ورور یې وی اچې مړ یې کړو اخوا به یې بوځو مړ به یې دې کې یو مشر ورور یهودا دا د هغې 10 خپل ورور و هغه ورته وی نه ګورې پام کوې مړ یې نه که کم از کم زمونږ مهرنی ورور دی خو ورور خو هم دی که پلار خو هم شریک دی نو په وجلو هم نه پیردو کېږي وجنو به نه نه وي خامخا یې وجنو وی ګوره که مړم کو نو خبره د مرګ نه پټېږي خامخا 15 کاله 10 کاله 2 کاله 20 کاله هر کاله چې نو پته به رستو لګي چې دې مونږ مړ که او زمونږ پلار پیغمبر هم دی نو سبا به راته خیري وکړي ازار به راته وکړي او یا زمونږ پته به ولګي نو برباد او تباه به شو وجنو خو یې نه ښه بیا به ورسره څه کوو وی داسې به وکړو چې ته لرې ځنګل ته به یې بوځو هلته به یې په یو کوي کې ور وغورځوو بس مونږ به ترې خلاص شو د قتل نه به یې مونږ بچ شو په مونږ به د قتل الزام ونه لګي او د مرګ د ګناه نه به بچ شو او کوي کې به یې وغورځوو که چېرته چاره وویسته نو چاته به څه پته لګي چې دا څوک دی وړي به او که پکې مړ شو نو مړ دي شي پکې د لاش به هم پته ونه لګي چې دلته یې وجنو خو لاش یې معلومیږي بس کوي ته به یې وغورځوو خپل کار به کوي سر هلته به یې څنګ بوځو نو خپل منځ کې میټینګ وکړو پلار له راغلل ای بابا مونږ تاله راغلي مونږ همیشه سیل کوو او ښکار له ځو چکر لګو او زمونږ دا کشر رور یوسف چې زمونږ ورسره ډېره مینه ده او ستا هم ډېر خوښ دی دیم دې ځل مونږ بوځو چکر به پې ولګو منډې ترړې به ووایي ښکار به وکړي خوشحاله به شي پلار ورته وي نه بچې دې خو زه نه پرېږدو ځان نه یې نه جدا کړو بیا وله رالل بابا نه مونږ سره به دې خامخا پرېږدې او دې مونږ لازمن بوځو او ته په مونږ یارېږې چې ده ته به مونږ څه ضرر ورسو دا زمونږ رول نه دی ته زمونږ پلار نه تا به مونږ خفه کوو دا خو زمونږ کشر دی زمونږ رور دی او مونږ غواړو چې دې مونږ بوځو چکر پې ولګو سیل پې وکړو یعقوب علیه السلام ورته وایي انی اخاف ان یأکله الذئب وانتم عنه غافلون بچې ګوره زه یارېږم هسې نه شرمښې ده نه ونه تښتئ شرمښې ونه خوري تاسو به په خپل سیل کې په منډو ترړو به یې غشي به ولې اسونه به ځغلوئ او هسې نه چې زما دا بچې ده نه چې ته شرمښ ونه تښتئ شرمښې ونه خوري دا ولې یعقوب علیه السلام دا ټکې ولې و چې شرمښ بې وتښتئ یو خو په دغې ځنګل او په علاقه کې شرمښان ډېر زیات او دویم د یعقوب علیه السلام دوی ته اشاره و چې تاسو شرمښان یې تاسو یې رانه ونه خورئ ګورئ تاسو شرمښان یې رانه ونه خورئ ماتې نه کې او یا په دې ځنګل علاقه کې شرمښان ډېر دي نو هسې نه شرمښې ونه تښتئ وی نه بابا هېڅ فکر چې ونه کې
او دی به مونږ سره منډې تړلی وی چکرې به ولګئ او مونږ به حفاظت کوو په حفاظت به یې دله واپس راول چې پلار یې پوره مجبور کو نو دی یې ځان سره واغېسته دی د 12 یا د 14 کالو په دغه وخت کې یوسف علیه السلام ځان سره په مخه که نو د پلار په مخ کې خو بیا کله په یو مخ کولو او کله به په بل مخ کولو کله به اوچت که په غېږ کې به ونیوه او کله به بیا په ځمکه باندې کېنه او پلار ورسره بار وته دې وجې نه بچو ګورې ډېر پې یېرېږم تاسو خو زلمي خو زما د دې بچي به ګوره ډېر خیال ساتئ 10 مېرني وروڼه او 1 دېش بنیامین دې پاتې شو هغه وروسته دی لا ماشوم د پلار چې تر څو پورې ورته نظر و هغې پورې به یې دې کله یو یې اوږې ته او کله بلې اوږې کله به یو ښکوله او کله به بل ښکوله خو چې کله د پلار د نظر نه غیب شو د اوږې نه یې ځمکې له راوبرو لته یې وله ورکړې دیکې یې وله ورکړې ده وی ښه تاسو خو د پلار نه څونه په مینه راوستم په ما سیل او چکر یې لګوې اوس مې وهې نو د یو ورور نه به یې بل ورور له منډې کړې چې ما را دنه خلاص کا نه هغه به ولې لته ورکړه ځمکې له به یې راوبرو نو بل له به یې منډه کړې نه هغه به لته ورکړه نو بل له به یې منډه کړې نه هغه به لته ورکړه نو بل له به یې منډه کړې لکه بال غوندې چې خلک یې پلتو وي دقسې پلتو به یې و او ورته به یې څه وې وی ځکه نه اوس هغه 11 ستورو ته دې اواز کړه چې دې رانه خلاص کړي هغه نور او سپومې ته دې وواچې اوس دې رانه بچ کړي ته خو یې ما ته به نور او سپومې 11 ستوري سجدې لګئ هغې هم پوه شو هغه هم د پیغمبر بچي چې دا 11 ستوري مونږ یو نور او سپومې را د مور او پلار دي دله به الله عزت ورکوي او مونږ به ورته کوس پاس کېږو دا چې ته مونږ برداشت کوو لته به یې ورکړه وې شا به هغه 11 ستوري دې راوله چې دې رانه بچ ځکه نه هغه نور او سپومې دې راوله چې دې رانه خلاص کړي دې غریب ورته جاړې او چغې ورته وه په دغه وهلو او ټکولو باندې یو لوی ځنګل ته بوت او په هغه ځنګل په دې منځ کې یو شلک وي قرآن حکیم کې ورته الله غیابات الجب وایي غیابات غیابه عربی کې هغه ځای ته وایي چې شړ او دشت او بیابان او تیاره ځای وي داسې پټ ځنګل د تیارو ځای او جب هغه کوي ته وایي چې هغه کچک وي غاړه یې پخني نو داسې کوي چې هغه د تیارو نه ډکي ډېر اوږد پې هغه غریزه علاقه وه نو په هغې کې اوس هم په دې ممندو کې یا په دې نورو قبایلي علاقو کې تاسو که کویان وکتل هغه ډېر زیات ژور و هغې کوي ته یې ورسو باید نو چې کوي له به یې غرده او دیکه به یې ورکوله نو دې به ور پورې کلک ونښته ای ظالمانو ما څه ګناه کړې ده ما در سره څه بد کړي دي خوب خو ما لیدي دي نو په قصد خو مې نه دي لیدي دا خو ما ته الله پړه کې اچولی لته به یې وله په دا خېټه کې ورکړه د شابه هغه ستورو ته دې اواز کړه چې اوس دې رانه خلاص کړي هغه نور او سپومې ته دې اواز کړه چې دې رانه بچ کړي نو دې به پورې نښتې و نه به جدا کېده نو کمیس یې ته وویسته او لاسونه یې وله شاته وتړل خپې یې وله وتړلې او اوچت یې که په درز باندې کوي ته وغورځه دا رب العالمین په خپله دا واقع قرآن حکیم کې ذکر چې کوي کې وغورځه رب العالمین ته چلو روایاتو کې راځي چې جبریل علیه السلام وله الله راولی چې دې سینګ وغورځو جبریل علیه السلام کلک ونیوه په کوي په دا میانځ کې چې دې کاڼي ته یو بوته ونه رسېږي او د کوي په دې ډټ کې په دې غاړه کې یو تیږه راوتې وه جبریل علیه السلام اوچت واغېشت هېڅ قسمه تکلیف ورته ونه رسېد او په هغه تیږه باندې کېنه او چونکې را دنه یې جامې ایستې وې کمیس او پرتوب دواړه یې تیستي وو د جنت نه یې ولې یو مزېدار او خشته ښکلې د ریخمو کمیس راوړی و هغه کمیس یې ورته واچ او ورته څه وایي وی هېڅ فکر چې ونه کړي د رب العالمین د طرف نه مونږ به تا د دې کوي نه وباسو دا د الله حکم دی او دا رونه تا د دوی دا سکیمونو باندې به تا مونږ خبره وو دې رونو ته به دې پته لګي بیا دا واقعه به مونږ په دوی باندې ښکاره کوو یوسف علیه السلام بس په هغه کوي کې کېناست چې دا کوم مشر ورور و یهودا دې لږ لسوان دی و دې به د دې نورو ورور نه پټ راته او څه ډوډۍ موډۍ به یې راوړله ورته به یې غورځوله اواز به یې ورکړه ډوډۍ به یې ورغورځوله اوبه به یې وله راوړه یو لوښي کې هغه به یې ورته ورغورځوله
یو ورځ ورپسې راغی، په بله ورځ راغی، یو څو ورځې پرله پسې چې راغی، چې څو ورځې تېرې شوې، چې دی راغی اواز یې ورکړ یوسف، ول اواز نه ورکړی، بیا اواز ورکړي یوسف، بیا ول اواز ورنه. او بس وی معلومیږي دا چې زمونږ غرور په دې کې وي چې ته مړ دی، مړ شوی. قدرت رب العالمین چې څوک بچ کوي د چا پلار ورته نقصان نشي رسول، دا زمونږ ایمان دی چې الله د انسان ملی او د الله امداد کوي، د دنیا یو طاقت هغه ته نقصان نشي رسول. دا الله خپل قدرت ښیي. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، د عبرت نښې دي پکې د یوسف علیه السلام او د روم په دې واقع کې. یو قافله په دې لاره راتېرېدل، نو دې قافله کې به بعضې کسان دو چې هغوی به ګیا پسې ګرځېدل، چا به څاروي به کول، څوک به اوبو پسې ګرځېدل. نو کومه ډله چې د دې قافلې هغه په دې باندې ماموره وه چې تاسو لړ شئ اوبه وګورئ، هغوی چې راغلل تکبي وکړ، زر یې بورقه راواغېسته او هغې کوي ته ښکته کړه، چې کوي ته یې بورقه ښکته کړله او بورقه یې ویښته ورسوله، نو یوسف علیه السلام سره بورقه وجنګېدل، بس پړي پورې دې کلک ونښت. هغه به غټه بورقه وه، یو کس به نه شو رایستی، ابه په پنځو شپږو کسانو بلکې له دې نه پس زیات به هغه بورقه خلکو رایسته. اوس هم په دې اوږدو کویانو باندې غټې غټې بورقې وي چې دوی بورقه رایستله بو قدره نه ده. خیر په ډېر زور او په وجودونه په هغه زمانه کې د خلکو مضبوط پهلوانان په ډېر زور او په ډېر لوی طاقت باندې بورقه راوچته کړه، چې راوچته یې کړه اوس یوسف علیه السلام ورپورې نښتل. ښه مزېدار ښه شته، ټیک ټاک جمدې روغ صحت وار چې راویې ویسته ورته یې وکتل، یا بشرا هذا غلام، او خوشحاله دا خو مزېدار ښه شته هلک دی، ډېر زیات خوشحاله شو. یو خو په دې خوشحاله شو چې یو مزېدار ښه شته هلک راته الله راکړي، او هغه زمانه د غلامانو وه، غلامان به خلکو خرڅول، یو ښه شته هلک دی، زه به دا به مونږ خرڅ کړو او بلا پیسې به پرې وګټو. لاړل نورو ملګرو ته الو مونږ خو دغه د کوی نه په بورقه کې هلک یې نښتې دی هم راوویست او ډېر ښه شته او خوبصورت هلک. نورو ملګري هم خبر کړ، ای بس چپ شئ غږ مه کوئ. ګوبې ځو یو ښار ته، کومه طرف ته چې زمونږ قافله ځي، او په هغه ښار کې به یې مونږ خرڅ کړو، بلا پیسې به راله وګټو. یهودا چې کوي ته ډوډۍ غورځوله، دی یې ونه منته، یو خوا بل خوا یې منډې ترلې شروع کړې چې دې چاره اوښکې دی او که مړ دی په دې کوي کې. چا ورته څه کې؟ یاره وی هسې ګرځم، دلته خو څوک نه دي راغلی، وی یو قافله هغه ځای کې ناسته ده، چې دې ورغلي دی هغه قافلې والا هغې ته یې کتلي دي، یوسف علیه السلام یې څه کړی، بس ورمنډه یې کړې، وی دا هلک مونږ له ماله راکړي. هغې ورته وی دا خو زه هلک مونږ تاله نه درکړم، وی نه دا زمونږ غلام دی، زمونږ برایې دی. او په یوسف علیه السلام یې دبه وکړه، ګورې که ال دې ووایي نو دې له څرمن وباسو ووجنو دې پرېږدو دې. وروڼه یې خبر کړه او قافلې والا ته وایي چې دا زمونږ غلام دی او زمونږ نه دې تښتېده را تښتېده به دې کوی کې مو غورځولی دی، او ډېر بد اخلاقه دی او ډېر بد خویه دی، او غلا غلطي به یې زمونږ نه کوله. مونږ له خپل غلام راکړې. قافلې والا ورته وایي نه مونږ یې نه درکوو. خیر جوړه په دې وشوه چې دا به در باندې مونږ در خرڅ کړو. به د قافلې والا وله 12 درهمه ورکړل او څوک 13 درهمه یادوي، معمولي لږې پیسې. وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وکانو فیه من الزاهدین. په 13 یا په 12 درهمه باندې له خپل خرڅ کړه په قافلې والا، پیسې یې واخېستې خپل منځ کې تقسیم کړې. چې دې کله پلار له لاړل د شپې ماسخوتن، نو جلا انګولا ده او لوی چغې سورې دي. د کلي خلک ورته راغونډ چې څه چل دی؟ وایي زمونږ غرور یوسف زمونږ نه شرمخ وتښته مړی. پلار یې راووته، خو پوه شو چې څه چل خو شته. چې راووت بچو ولې جالی؟ وی بابا مونږ نه هغه ستا زوی یوسف چې دی نه هغه شرمخ وتښته. او په یو روایت کې راځي چې یو شرمخ دوی را نیولی و، هغه کې پلی اچولی و او یعقوب علیه السلام لی راوسته. وی شرمخ رانه ستا زوی وتښته. وی شرمخ زما تاسو ته ما نه وي چې شرمخ زما زوی به نه تښتی او تاسو به ترې غفلت کوئ.
وی نه بابا مونږ هم ډېرې منډې وایو دم ووالې. اخره کې دې ستړی شو جامو ته هم کښېنم. نو مونږ منډې تړلې والې چې مونږ راتلو شرمخ دې تختولی و بیا او شرمخ همدا دې رانیولې دی اوس چې ته ورسره څه کوې نو به ستا مخکې به دې شرمخ تا زویشتولی دی. او کمیس یې د ګډې یا د چیلې یا د اوسې په وینه کې لړلی و. هغې یعقوب علیه السلام له ورکوي دا ستا د زوی کمیس دی او دا هغه وینه ده ستا د زوی دا هغه بچي. مونږ څوک و شرمخ وتښتو مونږ خو یې خیال ساته. یعقوب علیه السلام چې کمیس ته وکتل نو کمیس شلېدلی نه و ټیک ټاک و. وی ډېر هوښیار شرمخ و چې زما زوی یې وجه و کمیس یې ترې راوغېستی دی. شرمخ خو چې هلک شلی خو کمیس د هغې نه مخکې شلی چیر پار کي نو دا دونه هوښیار شرمخ دی چې زما د زوی نه یې روغ کمیس وویسته او بیا زما زوی خوړلی دی او دا شرمخ دی وی او وی وایه شرمخه دا د پیغمبر معجزه په هغه ذات چې ستا قسم یې رښتیا وایه چې کوم ذات ته پیدا کړی و دا دواړه جهانه پیدا کړي دي زما زوی دې ولې خوړه. وی شرمخ په سره خبرې شروع کړې چې یعقوب ولا زامن دې دروغ وایي زه دوی په جال کار کړیم او رب العالمین په مونږ حیواناتو د پیغمبرانو د هغوی د بچو وینې او غوښې حرامې کړي دي. دروغ وایي دروغ ده. قال بل سولت لكم انفسكم امري انفسكم فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون. بس وی غله ته یو خبره خشته کړې وه او زما زویم زما نه غیب تو زه به صبر کوم او رب العالمین تیرې ابا ما سره په دې کې امداد کوي. یعقوب علیه السلام د خپل بچي پسې جړل دومره یې د زوی پسې وجړل چې سترګې د جلا د وجې نه لندې شوې وابیضت عیناه وهو کظیم. زړې د غم د وجې نه او سترګې د جلا د وجې نه مکمل لندې شوې نظر یې لال ختم شو او هر وخت به الله ته جړل چې یا الله زما بچي یوسف خو ما سره میلاو. الله ورسره وعده کړې وه دی تمه و چې ماله به دا خپل بچی الله راولي خو کله به راولي یو کال پس 2 کاله پس 3 کاله پس 10 کاله پس او څه پته لګي چې زما په بچي به څه ژوند تېرېږي. د چا غلامۍ کې به ګډې چیلی به سره کوم ځای به نور ته به سوري ته به هوا ته به یخنۍ ته به ګرمۍ ته به دا خو ډېره ګرانه خبره ده. الله تعالی دې مسلمان د دې صدمې نه وسات. قافلې والا یوسف علیه السلام بوته مصر ته د مصر ښار د مصر په ښار کې خرڅو نو چې خرڅو یې نو بولی پې شروع شوه نو چې نبی علیه السلام فرمایي چې رب العالمین د دې دنیا نیم حسن ورکړو دې به څونه خشته نو قیمت یې دې حد ته ورسېده چې یو سړي پکې یو سوداګر وی چې د ده دې به په تله کې واچو نو چې څومره سره زر د ده د وزن برابري په هغې ځاله دې حد ته قیمت ورته په لاره باندې د مصر وزیر خزانه تېرېده عزیز مصر چې هغو کتل بولي شروع ده او خلک صفتونه هم کوي تماشې هم خلک راغلی دي. هلکه وی څه کیل دی وی دا یو قافلې والا چې یو غلام راوستی دی خرڅی دی دا دومره ګڼه ګوڼه دا د څه ده وی هغه ډېر زیات خشته هلک دی او ډېر خوبصورته دی او ډېر ښو اوصافو والا دی نو د هغه قیمت چا سره نه برابرېږي او بولي پې شروع ده. چې عزیز مصر د مصر وزیر خزانه ورغې ورته یې وکتل قدرتي د ده مینه ورسره رب العالمین پیدا. اوس الله څه کوي د پیغمبر د غېږ نه الله کوي ته ورسو کوي د ویښ نه رب العالمین د بادشاهۍ دربار ته اوس رسوي. ګوره الله چې څه کوي د انسان په عقل کې نه تېرېږي. بهر کیف چې دی بادشاه ورته وکتل محبت پیدا شو وی څونه ته بولي ورسېدله وی دا مخامخ سوداګر یې اخلي او دی وایي چې د دې په تله کې باچومو چې څومره سره زر د ده سره په تله کې په وزن کې برابرېږي په هغې وزیر خزانه وی عزیز مصر وی زه د دې نه پر زیات والو وی په څو یې اخلي وی چې دا مالک یې څومره غواړي په هغې مو مانګي قیمت ته چې څومره پیسې غواړي بس هغه وایي چې دا هلک د نه دوال هغه وی ښه دومره د دې نه زیات سره زر او دومره دراهم او دنانیر بس حکم یې وکړه هغه پیسې وله ورکړئ او یوسف علیه السلام یې ځان سره پاس باندې سور کړو کور ته یې بوت. رب العالمین د بادشاهۍ دربار ته ور ښځې له یې بوته د ښځې نوم یې زلیخه دی وی ښځې یو ماشوم مې راوست او ډېر ښه هلک دی ځان سره یې لویوه او تربیت یې کوه
خو د دې عزیز د دې وزیر خزانه د مصر بچی نشته، نارینه اولاد یې نشته. وی داسې کار دی چې دا لږ ډېر ښه دی، مونږ ته په ده باندې الله تعالی ډېره فایده ورسوي. هغه دا دی چې مونږ به دې خرڅ کړو، ډېرې لویې پیسې به رالو کړي. او که د ښو اخلاقو خاوند و، په بچیوالی په زویوالی به یې ځه وساتي، یا به ځان سره بچي کړو. او که بچي نه نو خرڅ به یې کړو، نو مونږ ته به دومره پیدا ورسوي چې زبردست تجارت کې به مونږ ته ډېره لویه ګټه به ورسوي. چې زلیخې ورته وکتل، د هغې ورسره مینه د دې خاوند په نسبت د هغې نه هم زیاته شوه. یاره سړیه داسې به وکړو چې د تجارت دا نوم به در منځه وباسو، لوی به یې کړو. اسیم زما ستا زوی نشته، به دا زمونږ زوی شو. ویې ډېره ښه ده ښځه. اخوا په یوسف علیه السلام، په یعقوب علیه السلام په پلار یې غم تېرېږي. اخوا د بچو هغه د بغض او د حسد هغه دروازه الله کوله وکړه، هم په پلار معلومه شوه. دې خوا دې کوي ته ورسېد، سوداګر راوویسته په مینه او په محبت باندې. رب العالمین د هغې لږې مینې محبت د وجې نه هغوی ته څومره پیسې ورکړې. او دې خوا رب العالمین د بادشاهۍ دربار ته او د یو وزیر کور ته راوسته. الله ګورې دا ښیي ډېر زیات عبرتونه دي پکې. یو خو دا چې په لویو خلکو څومره لوی خلک وي، هغومره مشکلات او غمونه به ډېر راځي. لکه په یعقوب علیه السلام څومره غمونه راغله. او دویم دا چې په بچي باندې یوسف علیه السلام نه وروسته رب العالمین ډېر لوی سړی جوړوي، نو څومره پریشانې او مصیبتونه پرې رالل. الله قرآن حکیم کې فرمایي ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. دا طالبان پرې پوهېږي چې سختي لږه ده او هغې سره اساني ډېره زیاته رب العالمین راولي. او پښتانه م وایي که نه، وایي سختې پسې راتی. نو په یوسف علیه السلام رب العالمین دومره سختي راوسته، کوي ته ورسېد. د هغې نه پس به الله راته راولي. دا هم تا ته الله یو عبرت او یو سبق ښیي. که در باندې پریشاني راشي او سختي راشي، نو الله ته فریادونه شروع که، ګیلې او شکوې د الله نه مه کوه، فریاد شروع که. رب العالمین به د هغه سختي او هغه مصیبت په خوشحالو باندې بدل کړي. او بل لوی عبرت پکې څه دی، ګورې بغض او حسد ډېر خطرناک شی دی. د یعقوب علیه السلام رونو بچو د خپل رور یوسف علیه السلام سره بغض او حسد شروع کړه، نو نقصان یې چاته شو. ټیک ته ظاهر کې پلار ته هم ضرر ورسو، رور ته هم ضرر ورسو، لیکن د رب العالمین په نظ مقتوره څوک شو؟ همدغه د یعقوب علیه السلام زامن د یوسف علیه السلام رونو. ګورې بغض او حسد ډېر خطرناک شی دی، ډېره لویه ګناه. چې مصر ته ورسېده، د مصر د وزیر خزانه د عزیز مصر ښځې ورسره رب العالمین انتهایی محبت پیدا کو. ډېر زیات به د یوسف علیه السلام خیال ساته لکه د خپل زوی په شان دی. هلته پې رب العالمین بل امتحان راوست. ګوره د نیکانو زندګي د امتحاناتو ده، او بیا د پیغمبر ټول ژوند د امتحاناتو نه ډک. هلته پې الله داسې امتحان راوست چې د مصر د بادشاه دا کومه ښځه ده، د دې وزیر خزانه اپې مینه شوه، د هغې ورسره محبت او مینه پیدا شو. یوسف علیه السلام به ترې ځان ساته. یو ځل هغې سکیم او سازش جوړ کړ د هغې محلو، او په هغې هم ډېر خوبصورته ښځه، په هغه محل په 7 دروازو دننه یو کمره وه. اوس هم د دې لویو خلکو چې کوم محلات دي، اول یو ګیټي، ورپسې بله دروازه وي، ورپسې بله دروازه. نو په 7 ګیټو په 7 دروازو کې دننه د هغې ځان له یو کوټه وه، هغې ته یوسف علیه السلام دننه او دروازې یې ټولې جرندک او ځان یې ورته ښایسته خوبصورته ډولې ورته وایي یوسفه دا ویښته دې څونه ښایسته او مزېدار. وی که مړ شم د ټولو نه مخکې به دا ویښته رانه دوړېږي. وی سترګې دې څومره ښایسته دي. وی که مړ شم دا به اوبه شي په دې سینه به مې راوبېږي. وی دا سرمنه وجود دې څومره ښایسته او خوبصورته دی. وی که سا رانهوته دا به چینجي ونیسي او بین به کوي. ګوره څونه ښایسته جوابونه یې وله ورکړل چې نه زه په ویښتو نازېږم، نه په سترګو نازېږم او نه په دې وجود نازېږم. دا حقیقت دی. ګو ناګانه زلیخې ورته لاس واچو. چې لاس ورته زلیخې واچو، رب العالمین قرآن حکیم کې فرمایي ولقد همت به وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. د کمې ښځې په کور کې چې یوسف علیه السلام اوسېده، هغې ته د ګناه مطالبه وکړه او دروازې یې بندې کړې. ابواب جمع د دروازې یې بندې کړې. وقالت هیت لک،
مطالبه ته او تسوي قال معاذ الله انه ربي احسن مسوایا پام کو د الله نه یریږم د الله نه پنۍ غواړه حالانکه زلمی دی ځوان دی د پیغمبر طاقت هم مضبوطي ښځه هم د بادشاه ښځه ده هم خوبصورته ده هېڅوک هم نشته میدان هم خالي دی وی د الله نه یریږم د الله نه پنۍ د الله په ذات د دې ګناه نه پناه غواړم او یو حدیث پاک کې راځي چې رب العالمین دغه وخت یعقوب علیه السلام ورته مخامخ کړ او په دې سینه کې لاس یو غوزار وله ورکړ بهر کې هر څه چې خو رب العالمین د یوسف علیه السلام په زړه کې د هغه ګناه نه پیغمبر د ګناه نه محفوظ وي ښه د نبوت نه مخکې هم الله د ګناه نه ساتي او د نبوت نه وروسته هم چې دې لاس ور واچوي هغه ته منډه کړې چې منډه یې کړې قدرتي ورته دروازه کولاو شو ګوره د ګناه نه چې ځان ساتي الله به امداد کوي چې منډه یې کړې بله دروازه کولاو شو وواړه دروازې ته به یې ګني چا ورته کولاو کړې خو چې بار اووت د دې زلیخې خاوند ولاړو او شاته نه دی ونیو کمیس یې وله وشله د شا د لمنې ته وشلوله چې څنګه او دا زلیخه ورپسې ده هغه خپلو ناروا او هغه خپل خواهش په مخه اخیستې دا ورپسې منډه ده او دې ته مخکې دی لمنې ته وشلوله خو چې دواړه ووتل د بادشاه او عزیز مصر مخامخ ولاړ دی چې هغو قتل او دا زما ښځه څه کوي دا هلک ترې مخکې دی او دا ورپسې ده هسې ولیدل یوسف علیه السلام خو ویرېده خدای خو بچ که الله ورته ویې عزیز مصر زما ګناه ګورې نشته ها دا یې زه ترې راوتښتېدم او ستا دې ښځې ما نه مطالبه کوله او زما نه یې کمیس هم وشله او زه ترې راوتښتېدم او هغه ښځه څه وایي هغه هم ملامته شو ځکه هر شی خاوند په خپلو سترګو ولیدل او ورته څه وایي وی نه بادشاه سلامت داسې هلک دې راوستلې چې زما نه یې مطالبه وکړه او ما ورپسې رانه وتښتېد را ومې نیوه خو ته وتښتېد رانه ما نه وتښتېد ما نه د ګناه مطالبه کوي او ما رونیوه خو رانه راوتښتېد اوس به څه کېږي ښځه وایي ما ته یې لاس راچولې ما ته یې ځان وساته او ده رانه منډه کړې او یوسف علیه السلام وایي نه ما ته یې لاس راواچوه زه ترې راوتښتېدم د ګناه ته مطالبه دې کوله عزیز مصر اوس دې وخت کې پریشانه دی چې اوس ګناه د یوسف ته او که ګناه زما د ښځې یوسف علیه السلام ورته وایي چې صاحب داسې کار وکړه چې زما ګناه نه ده د دې ګناه ده دې ما ته لاس راکړی زه ترې راتښتېدلې هلته کې یو ماشوم یو سړي سره په غېږ کې ماشوم بچی داسې ماشوم بچی چې لا پیر وي د مور هغه ماشوم الله ګویا که وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين هغه راکوټ ماشوم الله ګویا او ماشوم هم د یوسف علیه السلام نو چې هغه د هغه د حپاره وکړي هغه د زلیخې د خاندانو وی عزیز مصر بادشاه سلامت زه یو فیصله کوم خلکو وی او ماشوم ته ګوره د پی او د هغې خبرو ته ګوره ټول ورته مخکې ته څه فیصله کوې وی د یوسف کمیس وګورئ که کمیس لمنې مخکنه شلېدلې وه نو بیا دې دروغجن دی او زلیخه رښتونې ده ځکه مخکې کمیس خو هله شلېږي چې ده حمله کړې ده په زلیخې او د هغې له نو هغې به تې جامې شلوړي چې ما ته مه رانږدې کېږه او که کمیس یې لمن شاته شلېدلي نو معلومیږي دا چې غلطي د زلیخې ده او یوسف ورې پاک دی زه چې تا سره جګړه کوم او زما کمیس لیږي د مخې به شلېږي او چې ته راپسې نښلې او زه رانه منډه وامه نو چې ستا غلطي نو بیا به زما لمن شلېږي وګورئ لمن مخکنی شلېدلی او که وروستنی شلېدلی فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم او چې کمیس ته یې وکتل شاته لمن شلېدلې وه ماشوم خو رښتیا وایي که چرتې زلیخې غلطي د یوسف و تا ته یې لاس اچولی وې د مخکې ګریوان به شلېدلی و دا خو د شاته لمن شلېدلې ده معلومیږي دا چې تا لاس ورکړی و دننه منډه والی ده انکې ستاسو سکیم او مکر چې دی دا ډېر خطرناک زما ډو غږ ونه که خو مې داسې قسمه خلک په ښځو کمزوري وي یو ټکي ووی یوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئین یوسف علیه السلام ته وایي ای یوسفه پام کو دا خبره بار مشهوره نه کړې ګورې ځکه اوس به خلک تا نه تپوسونه کوي ته به وایې چې زلیخې ما نه د غلطو مطالبه کړې ده نو پام کوه دا خبره بار ونه باسې او
ښځې ته څه وایي؟ اوس په کار ده چې ښځې له سزا ورکړې وې یوسف علیه السلام ته وګورې پام کو چا ته غږ ونه کړې څوک خبرې نه خبر نه کړې نوره بېعزتي به مې وشي یوسف اعرض عن هذا او ښځې ته وایي بس چې څه دې کړي دي غلطي دې کړې له الله نه بښنه غواړه اوس په کار دا وه چې ښځې ته یې کوتک نیولې وې یا سزا یې ورکړې وې نه کمزورې او غریب شته که دې زمانه کې هم په ښځو کمزوري شته اوس تطویل لذنب کې پام کوه وګورې بس خدای نه بښنه غواړه یاره تاسو ډېر بې خونده ښځې یې ښه بس دونه ټکې یو ډېر بې خونده یې تاسو هغه دا خبره خو دغه ځای پورې فیصله شوه دلته فیصله شوه خبره یوسف علیه السلام ته بس دا وایي چې بس ته چپ ته نور به غږ نه کوې او ښځې ته وایي د الله نه بښنه غواړه خبره مشهوره شوه دغه څو کسانو خو خبره واورېده او بادشاه عزیز مصر ویې ګورې غږ به نه کوې خبره مشهوره شوه چې خبره مشهوره شوه د مصر په ښځو کې او زلیخا دا ګوره د لوی وزیر ښځه ده او د یو خپل غلام نه د ناروا مطالبه کوي دوه غلطۍ دي یو خو دا چې د دومره لوی سړي ښځه او ګناه طلب کول او دویم دا چې ګناه طلب کوي نو په کار راوټي کې ته د لوی سړي نه طلب کړی وي نو یو خو په خپل غلام باندې رامینېږي یو غلام نه دا د ګناه مطالبه کوي دا خو ډېره بېکاره ښځه ده د دې اړه خو دا محبت ډېر دننه ننوتی دی دا خپل ځان ته نه ګوري او خپل غلام ته نه ګوري چې د ناروا مطالبه کوي نو په کار ده چې د وزیر نه یې کړی وي یو خپل غلام او د مرئي نه مطالبه کوي ښځو په مخه واغېشته پراپېګنډې شروع شوې د وزیرانو ښځو د مشیرانو ښځو د افسرانو ښځو دا پراپېګنډې شروع کړو خو چې دا پوه شوه چې دا خو زما خلاف پراپېګنډې شروع شوې بېعزتي مې کېږي کوڅه په کوڅه راپسې خبرې شروع دي نو دی اوس د دې نه پسې ځان خلاص کړم دی یو دعوت وکړه او هغې کې قسم قسم میوې کېښودې او د ټولو وزیرانو د غټو غټو افسرانو ښځو له دعوت ورکړه چې ټول راشي ټولې ښځې رالې بالښتونه یې ورته کېښودل هغې ته یې درې ووالې خو زه دا سوچ چې د عزیز مصر ښځې مونږ له ډوډۍ کړې ده اوس مشوره به کوي ټولې ښځې رالې ټولو کې د وزیرانو د مشیرانو د غټو غټو افسرانو ښځې ناستې دي ډوډۍ ورته مخکې کېښوده میوې ورته مخکې کېښودې او ده هوښیاره وه زلیخا چړې یې وله لاس کې ورکړې ځکه دا میوې اوس هم خلک په چړو باندې پرې کوي هغه زمانه کې هم دا رواج او چې کله دې کېناستې او مزېدار بسترې او بالښتونه ورڅه پراته دي فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن واعتدت لهن متکئا تکیاګاه یې جوړه کړه او وآتت كل واحدة منهن سکینا لله فرمایي هر چا له لاس کې چاله ورکړه وقالت اخرج عليهن یوسف علیه السلام په غلام او مرئي په دې خوا راځه پیوس یوسف علیه السلام بهر په دروازه را دننه شو او غلام دی اوس هغې حکم دی ورته د خپلې مالکې سردارې خو چې څنګه را ننوت فلما رأینه اکبرنه چې دې ښځو ورته وکتل یوسف علیه السلام ته اوهو وړه کې ډېر لویوالی راغی دا هغه غلام دی یو ښځه یو ته وایي او بل ښځه بل ته وایي او دا خو ډېر ښایسته دی دا خو ډېر زیات خوبصورته دی خو چې څنګه هغې ته وکتل نو قطعنا ایدیهن د هغه میوو په ځای باندې چړې په دې خپلو ګوتو راښکلې پوه نه شو چې دا مونږ میوه پرې کوو او که مونږ ګوتې پرې کوو د یوسف علیه السلام هغه حسن پې داسې غالب شو داسې چې بس په ځان پوه نه کړو د میوې په دې ګوتې ځان له کټ کړلې او په لاسونو باندې ځان له لاسونه زخمي کړل او سرمنو نه وینې روانې شوې حاشا لله ما هذا بشرا او الله خو ډېر لوی ذات دی ډېر پاک دی دا انسان نه دی دا هلک دا فرشته ده او په فرشتو کې هم ډېره د عزت او ډېره مزېدار او ډېره ښایسته او خوبصورته فرشته ده د انسان نشي کېدی لاسونه یې بلکل پرې کړل د هغه د حسن نه دونه متاثر شوې د انسان نه درته فرشته معلومېږي یو مقربه فرشته او عزتمنده فرشته معلومېږي زلیخا دغه ځای کې ډاډه شوه تاسو زه ملامته کولم ما خو لاسونه لا نه دي پرې کړې تاسو خو ګوتې پرې کړې ما باندې خو دومره اثر نه دی شوی
ما خو ته انسان ویلي دي تاسو خو فرشته ورته ووې بس فورا زلیخه دغه وخت کې ډاډه شوه چې د ښځو هغه خبرې دې سره ختمې شوې ښځو تسلیم کړله چې زلیخې تا اوسه پورې لاس نه دي پرې کړې که ستا په ځای مونږ دا دې لاسونه پرې کړل تا خو ته یو ځل چاته مطالبه وکړه تا په ځای کې مونږ وې دې به مونږ نه کوم ځای کې بچ پاتې شوي وې نو دا هغه ځای کې څه وایي دا هغه ځای کې دې اعلان وکړو چې انا راودته عن نفسه فاستعصم ما ته مطالبه کړې ده بلکل ما ته مطالبه او طلب کړی دی ډاډه شوه چې زه مجبور یم خو ځان یې رانه بچ کړ ولئن لم يفعل ما آمره لیسجنن ولیکونن من الخاسرین که زما دا خبره ونه منله چې دا ما ته کومه مطالبه کړې ده دا به خامخا یوسف علیه السلام زید سر ته رسوي او که ویې نه منله نو جیل کې به یې چوم او په جیل کې به لکه د ذلیلانو غوندې او تاوانیانو غوندې زندگی تیروي نه پرېږدم جیل ته بل बतासुला नासिर खान इस्लामी केसट हाउस बैरून कचहरी गेट अशरफ रोड क्रय फकीर खान पेखौर खार के दनातर खान सर हर साथ मिलावीगी پرېږدم یې نه خو زموږ دا طالبان دلته کې سوال کوي چې دا د جیل خبره یې څنګه وکړله داسې په کار وه لکه یو سړی وایي که نه که د ما خبره یې ونه منله نو مړ به یې کړم که د ما خبره یې ونه منله نو زخمي به یې کړم وبه یې وام سزا به والا ورکم دورې به ورکم کوړې به ورکم دې وخت کې دا نه وایي چې مړ کوم یا دورې ورکوم یا سزا به ورکوم نه که د ما خبره ونه منله جیل ته به یې لېږم وی زه جیل ته لېږل خو به یې بیا راوباسي که نه خو یې معشوق و که نه جیل ته لېږل خو نو دی پړه نه راتله چې زه ده ووایم چې دله به سزا ورکړم یا زه به یې مړ کړم په مرګ یوسف علیه السلام کوم ځای پیرزو کېده یا سزا او دورې والا کوم ځای ورکوي د هغې د خولې نه دورې لفظ وتل کوم ځای کېږي جیل ته به ولېږم معمولي غوندې سزا والا ورکړو بیا هم دا خبره داسې وکړه زه خو جیل کې بل له شل ورځې تېرې کړي خو زما د اختیاره بیا به یې څه به راوباسم ښځو بیا ورته مجبوره بلکل تا چې څه کړي دي ښه دې کړي یوسف علیه السلام دغلته څه وایي ربي السجن احب الی مما یدعونني الیه یا الله جیل ما له د دې ګناه نه بهتر دی جیل مې خوښ که ته ما جیل ته لېږې بلکل تیار تابعدار خو دا ګناه خو تصور رابانه نه کېږي سوال نه پیدا کېږي چې زه دې ګناه وکړم بلکل قطعا نه کېږي جیل مې خوښ دی الله ما ته جیل د دې ګناه نه خوښ دی والا تصرف عني کیدهن اسب الیهن واکن من الجاهلین خو الله د ګناه نه مې ګورې ته ساتې ګوره د ګناه نه ساتندونکي څوک دی رب العالمین الله نه به سوال کوي چې ما د ګناه نه وساته ګنې شیطان درته دا ګناه داسې خشته کي چې سړی په ځان ورته بیا نه پوهېږي پردی مال هره ګناه چې وي نبي علیه السلام فرمایي لا شیطان سړي ته دا ګناه خشته کي مزینه کي ډولې کي او چې کوم عذاب د الله له طرف نه په ګناه مقرر دی هغه عذاب د انسان د ذهن نه وباسي دی بیا خامخا ګناه کوي یا الله که د دې ښځو د مکر نه دې ونه ساتلم ګورې زه به د ډېرو ناپوهیو نه شم یا الله ما به د دې مکر نه ساتې جیل لاله بهتر ده هلته عزیز مصر ته خبره ورسېدله چې اوس خو خبره بل شان شوه اوس خو د زلیخې عشق مخکې پټ اوس ښکاره شو اوس خو دا خبرې ټولو ښځو واورېدې اوس به د سره څه کوو زلیخا خاوند ته وایي ورې پام کوه سزا به نه ورکې جیل ته به لېږې اب مجبوره یوسف علیه السلام یې جیل ته ولېږه چې جیل ته حضرت یوسف علیه السلام څنګ ننوته د الله نه یې وغوښته جیل ته لاړ نو هلته کې په جیل کې یوسف علیه السلام دومره رب العالمین دله عزت ورکړه چې د جیل که مشر داروغه و مشر هغه معتقد شو هغه بوله راتلل هغه بوله د خوښې خوراک ورکو هغه به ډېر لوی عزت کو او خاص بارک کې بند نه که ولې اجازت ورکړه چې ته په دې جیل کې په کوم ځای کې ګرځې نو ګرځه او ممکن ده زما لکه دا یو ټکې راځي چې ممکن ده دا د بادشاهانو د وزیرانو د ښځو نه خو دا افسران مجبوره ممکن ده زلیخې به ورته ویلي چې ګوره جیل ته مې درلېږلي دي خو ګزاره ورسره کوه ولې محبت او مینه خو یې ورسره وکړه په دومره سخت خو یې پرځوم نو جیل کې ورته مکمل اجازت و خلک به راتلل ورسره به میلاوېدل تپوسونه به ترې خلکو کول حسن یې ډېر زیات و او چې کوم انسان خشته یې ښکلې وي د انسان ورسره قدرتي ته ورمینه هم پیدا کېږي
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله چې زه معراج ته وختم نو ما د پیغمبرانو سره ملاقات وشو. یوسف علیه السلام مې ولیده، وایي چې ما ورته وکتل نو د دې ټولو دنیا د خلکو نیم حسن رب العالمین یوسف علیه السلام له ورکړی. پیغمبر علیه السلام فرمایي نو جیل کې ورسره د خلکو محبت پیدا شو، د خلکو مینه ورسره پیدا شوه. خلک به راتلل تپوسونه به یې ترې کول. 2 کسانو جناب او ده به په جیل کې څه کول، د ده ډیوټي څه وه، ده به د مریضانو تپوس کو او چې کوم جیلیان و هغوی له به د صبر تلقین ورکو، خیر دی صبر وکړې، ګوره ما باندې الله تعالی داسې امتحانونه راوستل چې دوی ته الله وغورځولم، الله راوویستم. بیا را باندې بل امتحان راغی د عزیز مصر په کور کې د ګناه، هغې نه الله وساتلم. اوس را باندې د امتحان راغی، نه مې څه غلطي کړې ده، نه مې ګناه کړې ده، نه مې مرګ کړی دی، نه مې لاره شکولې ده او جیل ته راغلی. خیر دی صبر کوئ، الله به مې امداد وکړي، د جیل نه به مو بس. هر چا ته به د صبر تلقین ورکو او چې کوم به بد اخلاقه جیل وي هغه ته به نصیحت کو چې ګوره په بد اخلاقۍ کې ته جیل ته راغلی او پام کوه آینده لپاره دا ګناونه کې، دا غلطي ونه کې، دا معمولي جیل دی، د خدای جیل ګورې د قیامت پر ورځ دوزخ ډېر لوی شی دی. لن تا ته خلکو ته به خسته نصیحت کو، د خلکو اخلاقي تربیت به کو او خلکو له به صبر تلقین ورکو، د مریضانو تپوسونه به کول، د هر چا ورسره مینه محبت پیدا شو. چې دې جیل ته ننوتېده نو 2 هلکان ورسره جیل ته ننوتل. قرآن حکیم کې الله فرمایي ودخل معه السجن فتیان، 2 هلکان. هغه 2 هلکان څوک وو؟ یو د بادشاه، کوم کې لوی بادشاه، د عزیز خو وزیر و، کوم کې لوی بادشاه و د هغه ریان نوم و. ریان هغه بادشاه د موجوده فرعون چې کوم و د موسی علیه السلام زمانه کې چې کوم فرعون و، د دې فرعون نیکو، د دغه فرعون نوم چې کوم د موسی علیه السلام په زمانه کې دریاب کې غرق شو، د هغه نوم ولید و، د هغه د پلار نوم مصعب و او د مصعب د پلار نوم ریان و. دا هغه ریان و دا چې کوم د یوسف علیه السلام په زمانه کې د فرعون وی. فرعون د مصر د هر بادشاه یو لقب و. نو د هغې بادشاه یو ساقي شراب به یې پسکل او یو خاص ډوډۍ والا و. اوس هم د دې بادشاهانو مخصوص کسانی کې په هغوی باندې پوره اعتماد وي، ولې زهر مهر ورته وانه چوي، خراب شي پې ونه خوري. نو د یمن د بادشاه سره د دې بادشاه روانه وه جګړه وه. هغې د یمن بادشاه دا کوشش شروع کړ چې د مصر د بادشاه ریان دا خو ډېر مضبوط دی، د دې لښکر خاوند دی، په بله طریقه خو یې د نشم والی، راشه ورته به دا غلامانو له پیسې ورکړمه، زهر به ورته واچي دی به مړ شي. دې دواړو له ډېره غټه پیسه ورکړه. دې ساقي له دا شراب چې په بادشاه څکل او دا بل چې کوم ډوډۍ والا و لنګري، دې له پیسې ورکړې. باورچي چې ورته تاسو وایې وی ته به په ډوډۍ کې ورته زهر واچې، ته به ورته په شرابو کې معمولي غوندې زهر واچې، په بادشاه به دا خوراک او اوبو څکې چې دا مړ شي. وی ډېره ښه خبره. نو هغې طباخ چې هغه کوم باورچي و لنګري، هغه په هغه خوراک کې اعلی خوراک بادشاه له تیار کړو، پکې معمولي زهر ور واچو، تیز زهر و. او چې کوم شراب والا و هغه په شرابو کې ورته زهر ګډ کړل چې ته به ډوډۍ ورکړې، زه به شراب ورکړم، دا به اوس کې مړ به شي او پیسې یې د هغه یمن د بادشاه نه اخیستې وې. چې بار ته څنګه ووتل او بادشاه ته هغه خوراک کېښوده او هغه اوبې ورته کېښودې، دې وخت کې دا چې کوم ساقي و دې ویارېد، دې پوه شو چې او دا خو مې غلط کار وکړ، پیسې مې واخیستې، دا خو مونږ د خپل محسن سره د بادشاه سره ظلم دی او ټګي ده زیاتې ده. یاره زه خو دا شراب پې نه څکم، خو دا بل ملګري پوه نه کړ، زه خو پې نه څکم، زما یې ټول عمر ښه ما سره احسان کړی دی او زما د بچو او زما خیال ساتي، زه اوس په ده باندې شراب وڅکم، دا خو ډېره غټه ظلم دی او بې وفایي ده. نو هغه خو هغه شرابو چې کوم چې زهر اچولو هغه خو یې توی کړل او پاک سوچه شراب یې راوړل، پاک سوچه. او دې بل ته خو پته نه وه د ډوډۍ کې خو زهر اچولو، انا مقبوردار و چې هغه ډوډۍ کېښوده او د شراب لاس کې نیولي دي او بادشاه نوړی ته ګوتې کړې. نو دا چې کوم شراب والا د پې بیا ویرېده. بادشاه سلامت یو خبره کو، دا ډوډۍ مه خوره. ولې هلکه دې کې زهر اچولې شوي، دې سړي پکې زهر اچولې، پیسې یې اخیستې دي د یمن د بادشاه نه. ډوډۍ والا خو وایي چې دوم زهر اچولې دي، وی بادشاه سلامت دروغ وایي، د اوبه مه څښه دا شراب، دې کې دې زهر اچولې دي، خو دواړو په شریکه زهر اچولو. خو ساقي چې دی اوبه والا خو هغه شراب توی کړل، نور یې راوړل، ده پکې زهر اچولي، پام کوه چې دا ونه څښې.
بس بادشاه هغه ډوډۍ هم سنبال کړه هغه به هم سنبال هغه شراب او حکم یې وکړ دا دواړه جیل ته ولېږئ د دې تحقیق کوو یو وې دا چولي بل وې دا چولي ای تحقیق کوو نو چې کوم ګناهګار ثابت شو هغه له به سزا ورکړو او چې کوم بې ګناه ثابت شي هغه به بري دا دواړه هلکانو ته یې کړی واچولي او چې څنګه یوسف علیه السلام جیل ته ننوځي دي هم ورسره جیل ته بادشاه تحقیق شروع کړ چې غلطي د چا ده اوس که ډوډۍ والا په ډوډۍ کې زهر مې د وکړي نو ګناه ده شوه او که شراب والا په شرابو کې زهر مې د وکړي ګناه د هغه شوه او که دواړو مې د وکړي دواړو ګناه شوه اوس د هغې خو دلته تحقیق شروع شو هلته کې دا دواړه چې یوسف علیه السلام سره جیل ته لاړل نو د دوو کې مفسرین او افتونونه وساتي